چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ځوانۍ ته ورسېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې داسې ژوند کړی دی، داسې ژوند چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ښو اخلاقو انتها وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته د چا په امانت کې خیانت نه دی کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځوانۍ کې را پیغمبري ورته نه ده میلاو شوې، د ګاونډیانو خبرداری به یې اغوستو، د ګاونډګیري خبر به یې اغوستو. دغرنګې نبی علیه السلام چرته په ژوند کې دروغ نه ویلي. د دغه ښو صفاتو د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل قوم کې په امین نوم باندې مشهور و، په امین نوم باندې مشهور و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به امین وي. نو او حتی تر دې پورې دومره خو د وعدې پابند و که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام. عبدالله ابن ابي حمزه رضی الله تعالی عنه فرمایي اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبري نه ده میلاو شو. په دغه وخت کې دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زما یو معامله راغله که نه څه بیه میا وی ما ورته وویل چې ته ماته دلته کښېنه او په ما چې کومې پیسې پاتې هغه درله زه راوړم. کور ته لاړم نو خبر رانه یېره شوه. 3 ورځې پس اتفاقا په هغې ځای باندې تېرېدم، په هغه کې زه راته نبي علیه السلام میلاو شو. وی دی چې ما سره میلاو شو وی ما ورته ویل چې ته دلته ناست یې. وی نبي علیه السلام راته صرف دومره وویل چې ما ته ډېر تکلیف راکړو. ګوره ما ته دې وي چې زه راځم نو ما وي چې ته به اوس راشه زه به نه یم، نو زه هر سهار راځم د ماښامه پورې تا ته دلته انتظار کوم چې دی به نن راځي نو چې شپه شي نو چې ناامیده شم بیا لاړ شم کور ته. نو 3 ورځې په ما باندې دلته انتظار وکړو، تا ماله ډېر تکلیف راکړو. وی نبي علیه الصلاۃ والسلام راته دا د پیغمبرۍ نه مخکې په دغه جاهلیت په زمانه کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لا پیغمبري نه ده میلاو شوې، د ده یو ملګری عبدالله ابن صاحب دا د نبی علیه السلام سره په تجارت کې شریک و. نو دا عبدالله ابن صاحب وی که نه وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې شراکتدار ما چرته نه دی لیدلی. کو خیال خو کړی که نه په کاروبار کې چې 2 تنه شریک وي اکثر د یو بل نه خفای، د کاروبار دا شراکتدار نه د اکثر د یو بل نه خفای. عبدالله ابن صاحب رضی الله تعالی فرمایي وی ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتې شریکدار چرته نه دی لیدلی. وی چې کله نبی علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړ څه موده پات زه لاړم مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته لاړم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره میلاو شوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په خندا شو وی ما ته وی چې عبدالله ابن صاحب ودې پېژندم. ما ورته وی چې ډېر ښه دې پېژنم، زما د تجارت ملګری خو په ژوند کې مې ستا په شان شریک نه و لیدلی، په ژوند کې مې ستا په شانتې شریک نه دی لیدلی. دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام معاملات الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. اوس په خپلو معاملاتو باندې لږ نظر ور واچو. داسې معاملات کو چې یو مسلمان په دې باندې مجبور شي وایي د دې مسلمان نه خو کافر ښه دی. دا ولې دا زمونږ د مسلمانانو معاملات دومره ګنده دي. هر سړی په دې کوشش کې دی چې زه دا بل به څنګه رسوم، هر سړی په دې کوشش کې دی چې دې دوکه کوم او څه ترې نه وومه.